د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ د مذاکراتو بې پایلې کېدل. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد پر لیکه یوې خبري ناسته کې وایي د کابل پلاو یو تمه درلوده چې دا ځل پاکستاني لوري له مسؤلانه روحیې او له واقع بینانه غوښتنو سره مذاکراتو ته دننه شي، خو داسې څه ونه شول. متاسفانه چې پاکستاني لوري د خبرو په مهال د خپل امنیت په تړاو ټول مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې له خپلې خوا نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه په هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته تیار نه و. د پاکستاني پلاوي لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکارۍ روحیه د دې لامل شو چې د افغانستان اسلامي امارت له نیک نیت او د منځګړو له ټولو هڅو سره کومې پایلې ته ونه رسېږو. د اسلامي امارت ویاند په دغه هیواد کې د پاکستان د طالبانو تحریک له څه باندې 10 کلونو فعالیتونو څخه د شواهدو په وړاندې کولو سره وایي دا د پاکستان کورنۍ مسله د افغانستان او اسلامي امارت پورې هیڅ تړاو نه لري. متاسفانه پاکستان تلاش میکرد که وانمود کنه گویا TTP با موجودیت امارت اسلامی افغانستان به میان آمد و مشکلاتی که پاکستان هم با آن مواجه است تلاش داشت که ثابت کنه ایره به زمان فعلی ارتباط داره، در حالی که یک بک‌گراند 20 ساله داره و ما او را واضح کردیم و شواهدش هم وجود داره. این ضرور نیست که پاکستان قبول میکنه یا نمیکنه، ولی چیزی عینی است. ښاغلی مجاهد همداراز په دغه خبري ناسته کې د پاکستان په نظام کې د یوې ځانګړې حلقې له شتون څخه یادونه کوي چې په افغانستان کې د ناامنه وضعیت په ښکارولو سره د سیمې د ناامنه کولو په هڅه کې دي. د سیمې هیوادونه دې ته رابول او متوجه کوو چې دایمه که دې ته متوجه وي چې د دسیسه په لاره کې نه وي چې بیا سیمه نامن کول غواړي. ځینو کړیو اپولوژي اخیستې وي له لویو قدرتونو نه، بیا د سیمې د ناامنۍ هڅې وکړي. د په سیمه کې نور هیوادونه باید د ستونزو متوجه وي. زموږ سره نږدې ایران ده، ورسره منځنۍ اسیا ده، روسیه ده، شاوخوا سیمې چې ټول هغه د حساسیت د مسلې او د منطقې درک کوي او د ټولو توجه دې ته رااړو چې د دسیسو مخنیوي ته په عموم کې پاملرنه ولري. کابل دغه راز یو ځل بیا پر خپل اصولي دریځ ټینګار کړی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې څخه د بل هیواد پر وړاندې کار واخلي او هیڅ هیواد ته به هم اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه د افغانستان د ملي واکمنۍ، خپلواکۍ او امنیت پر وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د اسلامي امارت ویاند وایي افغانستان د جګړې غوښتونکی نه دی، خو ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت له ملي روحیې او د خلکو په ملاتړ سره د هر ډول تیري پر وړاندې درېږي. د افغانستان د ولس خاورې دفاع د افغانستان اسلامي امارت شرعي وجیبه ګڼل کېږي او د هر متجاوز په وړاندې به د الله جل جلاله په مرسته او د خپل ولس په ملاتړ باندې کلکه دفاع کوو. که څه هم د کابل او اسلام آباد د پلاو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو لومړی پړاو د سملاسي اوربند له هوکړې او د خبرو اترو له دوام سره پای ته ورسید، خو په استانبول ښار کې د دغو مذاکراتو 2 نور پړاوونه بې پایلې پاتې شول.